و حیرانوونکې ګټې چې د پښو د تګ پر مهال یې ترلاسه کولی شئ. هغه خلک چې ډېر وخت په دفترونو کې تېروي او فزیکي فعالیت یې کم وي، نو د دوی لپاره د پښو تګ یو د غوره ورزشونو څخه دی. او که غواړئ د خپلې روغتیا سره مرسته وکړئ، د پښو د تګ دپاره دې خامخا وخت پیدا کړئ. اول، ستاسو د اندام تناسب برابروي. منظم او چټک قدم وهل ستاسو د وینې فشار بهتره کوي، هډوکي مو پیاوړي کوي، او که وزن مو ډیر وي کموي یې. د برطانیه د عامه روغتیا ادارې وایي په منظمه توګه پر پښو ګرځېدل د شکرې ناروغۍ، د زړه ناروغۍ او ځینو سرطانونو د خطر په کمولو کې ګټور ثابت شوي دي. دوهم، د سټرېس څخه مو خلاصوي. ګڼو څېړونکو ښودل شوې ده چې په منظم ډول سره د پښو تګ د سټرېس، اندېښنې په کمېدو او طبیعي په ښه کېدو کې مثبت رول لري. دریم، له ښه خوب سره مرسته کوي. څېړنې ښایي چې په منظمه توګه د پښو تګ ځینې هورمونونو لکه میلاټونین زیاتوي چې زموږ سره په خوب کولو کې مرسته کوي. څلورم، د فکر کولو ځواک درکوي. د نړۍ لوی شاعران او لیکوالان خپل ښه اثار د قدم وهلو زیږېدنه بولي. ډېر په دې باور دی چې ذهن او پښې ژوره مشترکه اړیکه لري چې د پښو په تګ سره ذهن د تفکر قوت ترلاسه کوي. پنځم، پلي ګرځېدل مو سمسوروي. نه یوازې دا چې د پلي ګرځېدو پر مهال سمسوري او شنې سیمې وینئ، بلکې روغتیا پالان وایي چې تاسو هم ورسره سمسورېږئ. شپږم، ستاسو د تصور ځواک پیاوړی کوي. که په امن او خوندي سیمه او یا هیواد کې اوسئ، نو ښه دا ده چې کله ناکله د ښار د واټونو او کوڅو وا په ازاده فضا کې قدم ووهئ. اووم، پر ځان مو اعتماد زیاتوي. قدم وهل یو له هغو څو ورزشونو څخه دی چې تاسو کولی شئ پر مهال یې هم خبرې وکړئ او هم ورزش وکړئ.